د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو لوی ریاست منصوبینو نږدې 4000 جلده د معارف وزارت کتابونه د کابل ښار معارف ریاست مسؤلینو ته وسپارل. د جنایي څېړنو لوی ریاست مرستیال وایي چې یاد کتابونه په یوه ګدام کې ساتل کېدل. فابریکې والا او تمدد توصیه ده په کلکه باندې چې تاسې د کاغذي احترام وساتئ، بیا علی الخصوص داسې ځایو کې استعمال چې هغه په تشناب کې وي، خدا نخواسته په دې کې یو لفظ پاته سوی وي، هغه لفظ چې پاته سي او محو سوی نه وي، دغه خلکو دپاره به آخرت هم خراب وي، دنیا به یې هم خرابه وي. د کاغذ او د هغه شي چې پر هغه باندې مقدس اشیا لیکل کېږي د هغو بې احترامي به هم راغلي وي. د مکتبو یا د پوهنتونو اړوند و چې په دغه فابریکه کې کشف سو، نو دغه فابریکو والا ورته په بیا وایي که داسې وي چې دوی سرغړونه له دې څخه وکوي، نو کیدای شي بیا عواقب و دوی ته هم خراب وي. بل لور ته د کاغذ جوړولو شرکت مسؤلین بیا وایي چې د درسي کتابونو نه د کاغذ په جوړولو کې ګټه نه پورته کوي او دا کتابونه یې راټول کړي چې اړونده مسؤلینو ته یې وسپاري. دغه فابریکه وه، ما په کرایه نیولې وه، هغه کې موږ ته دغه کاغذ سره دغه کبالیانو چې کوم کاغذ موږ ته راوړه، د هغې مطابق دغه کې دا کتابونه د معارف راتلل، نو دغه موږ جمعواري کړي وو، چون په دې باندې موږ وزارت ته هم هغه شو، نو دغسې دغه کتابونه دي چې اوس هم دغلته هم چون رئیسان صاحبان راغلي دي، دوی ته تسلیموو. د کابل ښار د معارف ریاست مسؤل بیا د کورنیو چارو وزارت د محیط زیستي جرمونو د کشفي منصوبینو له یادې کړنې خوښ دی او له دوی مننه کوي چې په دې امر کې یې د معارف وزارت سره مرسته کړې. دلته چې راغلي یو د وزارت داخلي د ملګریو کوم کومک او همکاري چې په دې رابطه د کتابونو د موږ سره کړې ده چې موږ ته اطلاع راکړله، نو د دوی نه ډیره مننه کوو چې د موږ سره دا غټه همکاري وکړله، موږ یې په دې جریان کې واچولو او موږ یې په دې باندې خبر کړو.